شي هذا جو ده زون اي ام اي زد او ان دا څه دا په سکول کې نه یادېږي. تمام زه سوال غواړم تاسو به هغه باندې رسېدلي ته چې بیل جوړې بزنس کوي که نه اور ما دې وویل یاره وایي سر زه بزنس کوم نو زه خو هم بزنس کوم زه خو هم بزنس پین یم زه کوم بزنس په برابر خو سبق هم خلکو ته وایم نو سبق ووایي د هغې نه پس چې څه شی م خوښ نو بیا یې کوئ. الټریټ سړی ګوره په فیوچر کې نه چې دا ګوره واورئ الټریټ سړی په فیوچر کې نه چلیږي. کرپتیانه د نن خیمه چې هغه صرف دا یو ورکړې یاره پیسه خو مې وګټل نو کاش چې ما سبق هم ویلی وی زه خو اوس هم له انګوټه چاپ یم څوک مې نه پېژني د خپل شهرت دپاره بلا روپۍ لګوي. زما د خبرو ما حاصل دا دی چې سبق ووایه او د هر چا بیا خپل پیړ خوښ دی ځای وه داسې خبره نشته خو چې کم از کم ته په یو میچور سټیشن کې ناستې چې ته وایې چې بلکل زه کاروباري یم خو ما دومره سبق ویلی زما په کمپنۍ کې زما په فیکټرۍ کې زما په کارخانه کې زما په دکان کې زما په بزنس کې 10-15 کسان زما انډر سپرویژن کار کوي خو آی ایم ایم بی بی اے پاس آی ایم سی سی اے پاس ٹھیک شو آی ایم ګریجویټ ته به ویلی شي و چې ستا نوکر ستا نه قابلي تاسو ووایئ چې ستا نوکر ستا نه چې ستا په پیسو زه څه کوم چې ته ورته وایې چې ښه چې دا ګوته په کوم ځای کې ورکړم ته راشه که نه چې ته د خپل فیلنګ دې ته جان پړتالی چې ستا د ژوند ته ضرورت نشته. سبق ووایې سبق لازمي چیز دی. حق ستاسو کار دی که زما څه کار نشته څومره وی 12 وی بس دیټس انف ځان ته وګوره زما څومره سبق په کار دی. بل پر به دې داړې وخت راسي شاګرد مې لاړ شو سر زه ځم دغه ته ده سعودي ته ځم ما هغه ما په نیچر پوهېږي مال تش دی که څه دسه شته وایي سر جي 12 مې کړی مال بولاک چې چولی نو ما ته خو ته معلوم یې وایي سر څه وکړم مال غرق شي کال پس لاړ شه ځان سره څه ډپلوما ویسه سرویر ورسره ویسه هوټلینګ ویسه آنلاین بی آی ټي څه شی ځان سره ویسه نو بیا لاړ شي خپله جاب به ته ملاو شي هیلث وکړه ټیکنیشن وکړه فارمیسي وکړه الټراساونډ وکړه څه شی به ته نه جوړ شي دا بولا خو ستا پلار هم خېجول نو ته هم بولا خېجوه هغه هم بولا خېجوي دا باقي خبره خو پیدا نه شو ستا پلار او ستا چې کوم تکلیف تېروي دې ورځې دې تېرېږي زما بچو باندې لږ شان راحت راشي لږ شان ډفرنټ ځان کې راولئ دا ساده ساده خبرې دي. هشام وایي چې یاره یو شعر دی د هغه ډېر وخت دا ووایه دې باندې خبره راغونډومه هلکه هشام وایي هشام به څه شوې هشام وایي چې یو شعر ووایه نو د ده یو خوښ شعر دی هغه وایي چې وریځم ده که نه چې ای ابر کرم اے ابر کرم تم تم کے برس اے ابر کرم تم تم بے بھائی اے ابر کرم تم تم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے اے ابر کرم تم تم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے جب وہ آ جائے پھر جھپ کے برس اتنا کے برس یہ جا نہ سکے.